بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، زه نجیب الله سرور یم. تاسې امن پیغام یوټیوب چینل ګورئ. موضوع مو ده تکبر. په همدې سره غږیږو. تکبر خوند صرف د الله رب العزت سره کوي او دا د الله رب العزت له شان سره مناسبه ده. دا چې انسانان تکبر کوي، دوی په دنیا او آخرت کې خپل ژوند له تباهۍ سره مخامخ کوي او تل ځان ته د لوی شخص انتخاب کوي، حالانکه تکبر یوازې له رب سره خوند کوي. هغه چې خالق دی، هغه چې مالک دی، هغه چې تصرف په ټولې نړۍ باندې او په هر چیز باندې لري، هغه ذات چې هیڅوک هم نه او هغه وو، هغه ذات چې هیڅوک به نه وي او هغه به وي. ولې کله چې انسان تکبر کوي، دا هیڅ مقام ته نه رسیږي او تکبر انسان له ذلت سره مخامخ کوي او د ژوند ټولې چارې ورته خرابوي او حالانکه یو انسان دومره حد ته رسوي چې بیا دغه انسان د ټول عمر لپاره خراب او په نقصاناتو کې وي. نو له تکبر څخه ځان وساتئ، ځکه تکبر د انسان سره هیڅ نه ښایي. ډیره مننه. کور مو ودان.